بسم الله الرحمن الرحیم. هیله لرم چې روغ او جوړ اوسئ. راته ګرانو هیوادوالو د اسکی میډیا چینل ته ښه راغلاست. هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې تاریخ تاسو سره مشخص کړم چې فعلا لپاره کابل او ولایتونه کوم تاریخ ته رسېدلي. نن تاریخ ده د 1402 کال د اوومې میاشتې 23 تاریخ ده. نن غواړم تاسو سره د کابل او د ولایتونو د بایومتریک وهنې تاریخ شریک کړم. لومړی سر کې راځو کابل ته. کابل چې د 1401 کال د 5مې میاشتې 13 تاریخ ته نوبتدهي رسېدلې ده. ورپسې اروزګان ولایت ده. اروزګان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. بادغیس ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 3 تاریخ کې د نوبتدهي. ورپسې بامیان ولایت ده. بامیان ولایت چې د نوبتدهي د 1402 کال د 2مې میاشتې 23 تاریخ کې ده. او بدخشان ولایت چې د 1402 کال د 5مې میاشتې د 23 تاریخ کې ده. بغلان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې د 23 تاریخ ته نوبتدهي رسېدلې ده. بلخ ولایت د 1401 کال د 11مې میاشتې د 23 تاریخ کې د نوبتدهي. پروان ولایت د 1401 کال د 12مې میاشتې د 20 تاریخ کې ده. پکتیا ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. پکتیکا ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 14 تاریخ کې ده. پنجشیر ولایت د 1402 کال د 6مې 23 کې ده. تخار ولایت د 1402 کال د 6مې 14 کې ده. جوزجان ولایت د 1402 کال د 6مې 23 کې ده. خوست ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 20 تاریخ کې ده. او د کندی ولایت د 1401 کال د 8مې میاشتې 4 تاریخ کې ده. او ورپسې سرپل ولایت چې ده د 1402 کال د اولې میاشتې 23 تاریخ کې ده. سمنګان ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 25 تاریخ کې ده. غزنی ولایت د 1401 کال د 9مې میاشتې 20 تاریخ کې ده. غور ولایت د 1402 کال د 4مې میاشتې 26 کې ده. فاریاب ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 21 کې ده. فراه ولایت د 1402 کال د اولې 28 کې ده. کاپیسا ولایت د 1401 کال د 9مې میاشتې 3 کې ده. کندوز ولایت د 1402 کال د 5مې میاشتې 3 تاریخ کې ده. کندهار ولایت د 1402 کال د 6مې 10 کې ده. کونړ ولایت د 1402 کال د 3مې میاشتې 15 تاریخ کې ده. لغمان ولایت د 1402 کال د اولې میاشتې 28 کې ده. لوګر ولایت د 1402 کال د 6مې 3 کې ده. ننګرهار ولایت د 1402 کال د اولې 29 کې ده. نورستان ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 13 ته رسېدلې نوبتدهي. او نیمروز ولایت د 1402 کال د 6مې 3 کې ده. هرات ولایت چې ده د 2 ورځې کېږي چې لستونه نه نشر شوي. نوبتدهي د 1401 کال د 11مې میاشتې 13 کې ده. هلمند ولایت د 1402 کال د 6مې 9 کې ده. میدان وردګ ولایت د 1401 کال د 12مې 8 کې ده. او زابل ولایت د 1402 کال د 9مې میاشتې 19 تاریخ کې ده. فعلا لپاره په ولایتونو کې سل ډوله پاسپورټونه توزیع کیږي. او په هرات کې فعلا لپاره 2 ورځې کېږي چې لوستونه نه نشر شوي.
2 ورځې مخکې پکې زر جلده پاسپورټونه توزیع کېده او کابل کې فعلا لپاره 15,000 جلده پاسپورټونه توزیع کړي او هغه ملګري چې په سعودي عرب کې ژوند کوي او دوی پاسپورټونه سټیکري دي دوی کولی شي چې عمومي ریاست ته مراجعه وکړي عمومي امریت ته د پاسپورټ عمومي ریاست ته مراجعه وکړي او دوی ته نوي پاسپورټونه ورکړي کوم مشکل نشته فقط د اسناد ځان سره واخلي او مراجعه دې وکړي دوی ته نوي جدید پاسپورټونه ورکړي او هغه هیوادوال چې په اروپا کې دي یا په نورو هیوادونو کې چې سټیکري پاسپورټونه لري هغوی ته به نه ورکوي فقط د عرب هیوادونو کې چې کوم کسان دي او د هغې چې سټیکر لري نو کولی شي دوی د پاسپورټ امریت ته مراجعه وکړي او له دې خوا نه د نوي پاسپورټ سره لاړ شي یعنې کوم هیوادونو چې دوی ته ځي له نوي پاسپورټ سره لاړ شي او فعلا لپاره په کابل او ولایتونو کې ټول 8,500 پاسپورټونه توزیع کېږي یعنې در تمام ولایت‌ها فعلا 8,500 جلد پاسپورت ها توزیع میشه بغیر از کسایی که مکتوب داره مریض هستن یا از طرف المپیک معرفی شده از طرف وزارت تحصیلات عالی معرفی شده یا از طریق وزارت معارف معرفی شده بغیر از اونها هم که حساب کنید روزانه در کابل تمامشون 9,000 یا 10,000 پاسپورت ها توزیع میشه البته در تمام افغانستان و کوم کسان چې مشکل لري د پاسپورت په ارتباط باندې کولی شي زمونږ یوټیوب چینل دی په دغه ویب سایټونو کې یا سوشل میډیاوو کې تعقیب کړي او کوم کسان چې غواړي ثبت نام وکړي کولی شي د زموږ واتساپ شماره مو لیکلې ده ډسکرپشن بکس کې هم شته کولی شي دغه واتساپ شمېرې سره زموږ اړیکه ونیسي موږ ورته ثبت نام کوو او هغه کسان چې غواړي د برازیل په ارتباط باندې هم معلومات ترلاسه کړي یا ثبت نام وکړي هم کولی شي زموږ واتساپ سره تماس کړي د فرانسې د شنګن ویزو په ارتباط باندې معلومات غواړي ترلاسه کړي یا غواړي ثبت نام وکړي موږ سره تماس کړي او هغه هیوادوال چې غواړي د پاکستان د ایران ویزې ترلاسه کړي البته هم کولی شي چې موږ سره تماس کړي موږ ورته په قیمت سره ویزو ته ثبت نام وکړو د ثبت نام د بورسي په ارتباط باندې هغه کسان چې غواړي د بورسي په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي او ثبت نام وکړي کولی شي موږ سره د واتساپ له طریقه موږ سره په تماس کې شي همدارنګه د پاسپورټ په ارتباط باندې کولی شي موږ سره معلومات سکي موږ سره شریک کړي یا مشکل لري غواړي ثبت نام وکړي نو کولی شي زموږ واتساپ شمارې سره تماس کړي موږ ورته تر څو ته خپل خدمات ارائه کړو او هغه هیوادوال چې غواړي چې د امریکا د 2025 کال د لاټري پروګرام کې ځان راجستر کړي او قرعه کشي کې ځان ولیکي نوملیکنه وکړي نو هم هغوی کولی شي چې د زموږ واتساپ له طریقه موږ سره تماس کې ونیسي تر څو په ښه کیفیت سره ورته ثبت نام وکړو او خپل چانس موږ سره امتحان شي مننه کور آباد او که د پاسپورت په ارتباط باندې تاسو کوم سوال دارید راجع به پاسپورت کدام سوال دارید میتونید زیر ویدیو کامنت بگذارید و تا مشکل شما را حل کنیم باز دوستان زیاد مسیج میکنه بر ما که چرا باز اولت ها زود باز میشه باز اولت ها بسته میشه اگر باز هم میشه برای 1 ساعت 2 ساعت باز میشه این البته از طرف ریاست میشه خب هر وقت که ریاست پاسپورت عمومی کسات ها باز میکنه میبینه کدام اولت ها که پرنپوس باشه برنها 1 ساعت 2 ساعت تا 3 ساعت باز میبرستشان کدام ساعت ها که مثلا یعنی دین روز البته 3 تا 3 باز شده بود که از یکی جوزجان بود پنشیر بود و هلمند بود پنشیر و جوزجان فقط و فقط برای نیم ساعت یا 1 ساعت باز شده بود باز هلمند که بود اونها باز برای 2 ساعت الی 3 ساعت البته باز بود برای ثبت نام متبدلی کسایی که میخواه به ولایت ها چیزی کنه در ولایت ها بیومتریک شه و پاسپورت هم از ولایت ها دریافت کنه اونها میتونه که فعلا در کابل ثبت نام کنه بعد از که ولایت ها باز شد میتونه که فرم خود به ولایت ها تبدیل کنه منتظری نباشه که ولایت ها باشه و اونها اون وقت ثبت نام کنه در این وقت فقط و فقط تبدیلی میشه و ها هم فعلا برای 1 ساعت نیم ساعت باز میشه و دیگه این دلیلش نمی است که بعض ولایت ها هست که برای 1 ساعت نیم ساعت باز میشه نیم ساعت یا 1 ساعت باز میشه چون با اگر برای 2 روز 3 روز باشه و چون زیاد نفرها با چیز میکنه در
داخل میشه، یعنی ثبت نام ها تبدیل میشه و زود باز شدنشان دوباره تقریبا 1 ماه 2 ماه تا 3 ماه 4 ماه در بر میگیره. مثل بلخ، یعنی تا الان فعلا دست کسایی که در بلخ ذخیره شدن، یعنی فعلا دست دوباره باز نشده. از بلتون روزانه صد جلد پاسپورتشان توزیع میشه و دوباره صدش هم باز نشده. و مو خاطر ولایت های بزرگ احتمال ازی است که بعد از او پالیسی پاسپورت می است که برای 1 ساعت 2 ساعت باز شود و تبدیل کنه. فقط برای تبدیلی یا باز شدن ولایت ها میتونه که تلگرام و تلگرام ما را تعقیب کنه، چون هر وقت که باز میشه سطح ولایت ها در تلگرام ما چیزی میکنیم، پستشون میکنیم و شما خبر هم میشیم. و واتساپ هم داریم، گروه واتساپ هم داریم، میتونه از اون هم چیزی کنید تعقیب کنید و فقط منتظر باشید. انشالله در روزهای آینده بخیر ولایت هایی که برای ذکر کردیم اینها احتمال است که باز شود و پنجشیر هم در این جمع است که پنجشیر احتمالا 15 روز بعد یا 20 روز بعد دوباره باز شود. البته جوزجان هم و هلمند هم البته و فراد بادغیس دمی نزدیک ها بخیر باز میشه، دمی هفته یا هفته دیگه بخیر باز میشه ولایت ها. احتمال بلخ هم دمی هفته است البته، چون زیاد وقت شده تقریبا 8 ماه 9 ماه میشه که سید بلخ الان باز نشده، فقط 1 بار باز شده بود بس لاس. و احتمال علمی است که دمی نزدیک ها بخیر باز شود و بعدا میتونه که فرمای خود از کابل به ولایت بلخ تبدیل کنیم و ثبت نام های جدید حمل کنیم. از اگر فعلا ثبت نام جدید کنید این براتون خوب تمام میشه، چون فعلا که ثبت نام کنید شما همین تاریخ سرتون چیزی میشه ثبت میشه، چون بارکدتون یک تاریخ داشته باشه و اساس همون براتون تاریخ میده. اما منتظر نباشید که سه ولایت ها باشه و شما ثبت نام کنید، ثبت نام در کابل کنید، بعد از اون باز فرمای خود به ولایت ها تبدیل کنیم. امید دارم ویدیو ازتان خوشتان آمده باشه. برای معلومات بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب و لایک و شیر کنید. د ډیرو معلوماتو لپاره زموږ یوټیوب چینل را سره لایک او شیر کړئ تر څو تاسو ته ښې او په زړه پورې ویډیوګانې جوړې کړو. مننه، کور م آباد. سلام علیکم.